د یادو نیول شویو مراسمو پر مهال خوست مرستیال ولی مولوي محبوب شاه کانت وویل چې په نظام کې تغییر او تبدیل اصل دی چې د چارو د پیاوړتیا او سمون پر اساس ترسره کیږي. ښاغلي کانت د تیر ښاروال کري بسم الله بلال کړنې وستایلې او زیاتولی چې د خوست ولسونو لپاره نه ستړي کیدونکې هلې ځلې کړي او دغه راز ښاغلي کانت نوي ښاروال ته د ښه راغلاست ترڅنګ د لوړ خدمت غوښتنه هم وکړه. بلکې کله کله د مشرانو دا یو فکر هم وي چې د یو ملګري دلته ښه کار وکړلو نتیجه یې مثمره وه، دلته چې دغه منطقه او دغه ځای جوړ کړلو باید بل ځای هم په دې ملګري موږ جوړ کړو. نو دا چې قاري صاحب بسم الله حکمل دلته ډېره ښه کارکردګي وکړله، الله تعالی دی دلته دغه کړنې او دغه خدمتونه په خپل دربار کې قبول او منظور وفرمایي. چېرته چې روان ده هغه هم زموږ کور ده، هغه هم زموږ د افغانستان پاکه خاوره ده، هلته دته د ښه خدمت کولو توفیق د خدای نه غواړو. بل لوري ته له کابل نه راغلي پلاوي د چارو اداري لوی ریاست د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ولایتي هماهنګۍ امریت امیر مولوي عبدالرؤف خادم هم خپلو خبرو کې د پخواني ښاروال کړنې وستایلې او نوي ښاروال ته یې په کاري چاپیریال کې د ښو کړنو ترسره کولو ځانګړې پاملرنې غوښتنه وکړه. نوموړي دغه راز د خدمتونو وړاندې کولو پر مهال کارکوونکو ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړتیا ټینګار کړی. ښاروالي دا تنها په یو کس باندې نه چلېږي. ښاروالي کې چې سړي سره ملګري مخلص وي نو هغه کار بیا په مخ باندې تللی سي، خو که ملګري د سړي مخلص نه وي سره نو بیا د ښاروالي کار کمزوري کېږي او بدنامي سره هم سړی مخامخ کېږي. نو تاسو به ډېر زیات کوشش کوئ له ده سره به پلې خلاص کوئ. د خوست نوي ښاروال مفتي شهزاد نور رشید وویل چې خوشحاله دی د خوستیو ولسونو د خدمت دپاره د اسلامي امارت رهبرۍ پرې باور کړی او همدې باور ساتنې ته به خپله ژمنتیا څرګندوي. ده وویل د امارت د چتر لاندې ورته خدمت کول ویاړ دی. نوموړي وویل هڅه به کوي د ښاروالۍ اړوندې چارې به پوره په صداقت او ایماندارۍ ترسره کړي.